یزید په نامه باندې عالم دی وای هغه ډېر جړلې وای چا دې ته ویلې ته ولې ډېر جړلې وای دې ویلې چې الله رب العالمین ما ته په قرآن کې دمګي راکړې ده چې تا به زه د جهنم اور ته ورولم او ولو توعدني بالحمام کچیر د الله رب العالمین ما ته د حمام او د تشناب دمګي راکړې وي چې انسان د جهنم په ځای به زه تا تشناب ته داخلوم او په تشناب کې به پروت وي وای ما ته ډېره جړه پکار وه د دې نه چې زه دا اوس په جهنم باندې جاړم که انسان حمام ته یو څوک داخل کی تشناب ته شرط بدل ته پروت نو دا به څومره د سختۍ زندگی او به الله رب العالمین موږ ته د جهنم د اورې دمکی را کړی دا چې تاسو به جهنم ته داخلوم او موږ تاسو خلل شه د جهنم دی د وجه نه موږ نه جوړل دا دمکی الله رب العالمین په سورۃ المریم کې ورکړی دا سورۃ المریم کې الله وایي و ان منکم الا واردها الله رب العالمین وایي هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختمن په جهنم ته ورځي جهنم ته ورتل ګره دا یقیني دي الله وایي کنيک دی او که بد انسان دی هر انسان به جهنم ته ورځي كان على ربك حتما مقضيا دا الله رب العالمین باندې حتمی پوره کون کې فیصله ده چې الله رب العالمین به دا کار کوي هر انسان به جهنم ته ورولي دا هغه آیات دی چې سلف ډېر جوړول عبد الله بن رواحه رضی الله عنه برکه راغلی دای ورځ وي په کور کې ناسو او د خپل خزې په غېږ کې دا سری خدیو او عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په جړا شو وای ډېری وجړه وای دا خزې مست په جړا شو وای دی عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د خپل خزې ته ویل چې ته ولې جاړې وای د خزې ورته ویل ته جاړې زکه جاړم وای عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ورته ویل وای ما په قران کې یو آیات جوړ وای کوم آیات ده وای آیات دا دی چې وای منکم الا واردها هیڅوک په تاسو کې نشته مگر ختمن به جهنم ته ورځي که په من کې اړ یو دی په دې ناس خلکو کې ختمن به یو ځل د جهنم ته ورځي نجات پس ده ثم ننجي الذين اتقوا الله وای به هغه خلک نجات به مزي چې هغه متقین دي به د جهنم نه وځي جهنم ته ورتل په پولیس سرات باندې دي هر انسان په پولیس سرات په جهنم باندې ورځي کني کې انسان وي تقوا د پکې وا په پولیس سرات په پوری وځي او که تقوا د پکې نه ولاله به جهنم ته ورځي جهنم ته ورتل یقیني دي خو لیکن ورتل په سبا نه دي هغه په تقوا باندې که تقوا په موږ تاسو کې وا د جهنم نه به وځو کني جهنم کې به پراتی نعمان ابن بشیر رضی الله عنه بارک راغلی دي وې دي ورځ ملګرو ته ویلي چې ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې خطبه کوله او نبی صلی الله علیه وسلم په دی وګو باندې یو خمیسو شړی پرته وا او نبی صلی الله علیه وسلم د ویلي فانذرتكم النار اسما ملګرو تاسو ما د جهنم د ور نه ویرولې د جهنم د ور نه ویرولې درې کړه دا خبره وکړه او دومره په جوش سره دا خبره وکړه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وګو نه خمیسو شړی پرې وته او دومره په تیز आवाज باندې وکړه وای حتی لو کان احد بالسوق لسمعه که یو کس په بازار کې وي مدینی په بازار کې وای دا خبره به د نبی صلی الله علیه وسلم د جمعه اوریدل چې دا خبره دومره په جوش سره وکړه دا ګور هغه خبرې دي چې په قران کې الله وای فانذرتكم نارا تلظى الله وجه تاسو ته هغه ور نه یې درکوما چې هغه ګور لمبي وای الله په خپل ویلي دی په قران کې او هغه انسانان چې د دې یرینا او د هغه ایتونه چې رب العالمین په من یری د دینه چې عبرت ناخلی دا ګور د کافرو خلکو صفت ده هغه انسانان چې د جهنم د یری د وجه نه د دې پسله کې یره نه پیدا کیږي دا د کافرو صفت ده الله قران کې وای والذین کفروا عما انذروا معرضون الله وای کافر هغه خلک دي چې په څه باندې دې ته یره ورکول کیږي دا غنه د اعراض کوي په څه باندې یره موږ ته راکول کیږي مسلمانانو ته د جهنم په ور باندې موږ ته یره راکول کیږي کزمن پسله کې یره پیدا کیږي موږ به مؤمنان یو کنه ګور د کافرو صفت ده په من کې چې کافر هغه خلک دي عما انذروا معرضون د څه نه چې ته یې ورکول کېږي دا غنه دی اعراض کوي او د جهنم دا اور چې ده دا امیش یادول پکار دی نبی سلام علیه ولا تنسوا العظیمتين تاسو کو غټ غټ چیزونه مې یروي الجنه والنار یو جنت دی بل جهنم دی دا دوه غټ غټ چیزونه مې یروي ګوره هر کار چې کو پاږي دا جهنم او جنت ځان ته نه قدرت چې دا کار زکم دا ما جنت لبیګه جهنم